د جهان په 52 اسلامي هیوادونو کې 15 قدرتمند اسلامي هیوادونه. په دې ویډیو کې موږ تاسو ته د اسلامي پیاوړو هیوادونو په اړه کې معلومات راټول کړي دي. نو تر پایه له موږ سره اوسئ او د داسې نورو تاریخي او معلوماتي ویډیوګانو د لیدلو لپاره د پښتو تاریخ چینل سبسکرایب کړئ. پنځم، سعودي عربستان. سعودي عربستان 4,80,000 فعال او 3,80,000 ریزرف عسکر لري چې ټول ټال تر 1 میلیون زیات پوځ لرونکی هیواد دی. د سعودي عربستان کلنۍ دفاعي بودیجه 88 بلیون ډالر دی، کومه چې په نظامي برخه کې مصرفوي. د دوی اکثره جنګي اسباب او سامان آلات لکه ټانکونه او تیارې له امریکا څخه په پیسو اخیستل کیږي. سعودي عربستان په خپله ځمکنۍ قوه کې 1,050 ټانکونه او تر 1800 زیات جنګي زرې موټرونه لري او همدارنګه تر 200 زیات راکټ ویشتونکي پروجیکټورونه له ځان سره لري. 120 داسې کروزونه هم لري چې کولی شي له یوه لرې پروت مملکت پرې وولي. په هوایي برخه کې سعودي عربستان 920 جنګي الوتکې لري چې په دې الوتکو کې 300 جټ الوتکې، 300 جنګي هلیکوپټرې او همدارنګه نورې الوتکې شاملې دي. خو په بحري قوه کې عربستان په هغه اندازه چې باید قوي وای نه دی، یوازې یو څو محدوده جنګي بیړۍ له ځان سره لري. څلورم، ایران 15 فعال او 3.5 لکه ریزرف عسکر لري چې د دوی نظامي او دفاعي بودیجه په کال کې 20 بلیونه ډالر ده. په ځمکني ځواک کې ایران 1400 ټانکونه لري چې د دې ټانکونو څخه علاوه 2000 زره جنګي موټرونه، یو څه اندازه اتومات راکټ ویشتونکي ټانکونه او تر 500 زیات مختلف نوعه کروز ویشتونکي موټرونه لري. په هوایي برخه کې ایران 850 جنګي الوتکې لري چې په دې کې 130 جیټ، 120 جنګي هلیکوپټرې او نورې مختلفې الوتکې پکې شاملې دي. په بحري ځواک کې ایران 30 اوبتلونه لري کوم چې د اوبو لاندې حرکت کوي، 6 دانې جنګي بیړۍ او 3 غټې بار وړونکي بیړۍ لري. دریم، مصر 4,40,000 فعال او 4,80,000 ریزرف عسکر لري. د مصر دفاعي بودیجه په کال کې 11 بلیونه ډالر ده. په ځمکنۍ قوه کې 3,800 ټانکونه، 6,000 زره جنګي موټرونه، 800 اتومات راکټ ویشتونکي او 900 کروز ویشتونکي ټانکونه لري. په هوایي ځواک کې مصر 1,130 جنګي الوتکې، 270 جیټونه او 300 هلیکوپټرې لري. په بحري ځواک کې مصر 2 هغه بیړۍ لري چې له ځان سره هلیکوپټر انتقالوي، 8 دانې اوبتلونه یا زیردریایي، 2 دانې جنګي کښتۍ او 2 دانې بار وړونکي کښتۍ لري. دوهم، پاکستان یو له هغو 2 اسلامي هیوادونو څخه دی چې اټومي ځواک لري. پاکستان 4,53,000 عسکر او 12 بلیونه ډالر کلنۍ دفاعي بودیجه لري. په ځمکنۍ قوه کې پاکستان 2,200 ټانکونه، 3,600 زره جنګي موټرونه، 420 اتومات راکټ ویشتونکي او 130 مختلف نوعه اتومات میزایل ویشتونکي لري. په هوایي قوه کې پاکستان 1300 جنګي الوتکې لري چې په دې کې 390 جیټ او 320 هلیکوپټرې دي. په بحري ځواک کې پاکستان 5 اوبتلونه لري او 9 هغه کښتیګان لري چې له ځان سره جنګي وسایط او الوتکې انتقالوي. اول، ترکیه 3,55,000 فعال او 3,80,000 ریزرف عسکر لري چې د ترکیې نظامي او دفاعي بودیجه په کال کې 19 بلیونه ډالر ده. په ځمکني ځواک کې 2,500 ټانکونه، 2,000 زرې وسایط، 1,100 اتومات راکټ ویشتونکي او 300 سکاټ ملټي لنچر لري. په هوایي ځواک کې 1,500 جنګي الوتکې لري چې په دې الوتکو کې 240 جنګي جیټونه دي چې دغه جیټونه F-14 جنګي جیټونه دي او همدارنګه ترکیه 500 هلیکوپټرې او څه اندازه نورې جنګي الوتکې لري. په بحري قوه کې ټول ټال 19 بیړۍ لري چې په دې کې 12 اوبتلونه یا زیردریایي، 14 دانې ویجاړونکي کښتیګانې او 20 دانې هغه بیړۍ لري چې کولی شي جنګي الوتکې او نور وسایط له ځان سره انتقال کړي.